دا کلام د پاره بلنه ورکوم د आवाज ملکن تکړه غړي خالق داد امید صاحب ته چې راشي خپل کلام زموږ سره شریک کړي. خالق داد امید صاحب. په سټیج ناستو مشرانو ته ستړي مه شئ وایم، په پنډال کې ناستو ملګرو ته سلامونه، او وقار علي شاه او د هغوی کورنۍ ته د واده مبارکي وایم. ډاکټر صاحب که ډېر رښتینی دی خودداره دی خو رنګ یې زیړ دی، که ډېر رښتینی دی خودداره دی خو رنګ یې زیړ دی، نو چې بېوسه دی غریب دی پړ دی پړ دی پړ دی. د یو مالدار د مرګ قصه ده د قصو دفتر دی، د یو مالدار د مرګ قصه ده د قصو دفتر دی، د یو غریب د ژوند قصه ده تفصیل دا چې مړ دی. دوه شعرونه نور دي جی ډاکټر صاحب، نور دوه به ووایي. که ډېر رښتینی دی خودداره دی خو رنګ یې زیړ دی، نو چې بېوسه دی غریب دی پړ دی پړ دی پړ دی. د یو مالدار د مرګ قصه ده د قصو دفتر دی، د یو غریب د ژوند قصه ده تفصیل دا چې مړ دی. شاعري چې شاعري وي لطافت وي، شاعري چې شاعري وي لطافت وي، پرې له فکره کثافت له ذهنه زنګ ځي. شاعري چې شاعري وي لطافت وي، پرې له فکره کثافت له ذهنه زنګ ځي. شاعرۍ که شنډه نه یې وس دې رسي، شاعرۍ که شنډه نه یې وس دې رسي، داسې بنګ راوړه چې بوی ترې د لونګ ځي. غزل پیش. شاعري چې شاعري وي لطافت وي، پرې له فکره کثافت له ذهنه زنګ ځي. شاعرۍ که شنډه نه یې وس دې رسي، داسې بنګ راوړه چې بوی ترې د لونګ ځي. یو دوه شعره نور دي جي. د یو چا منګې زما له خاکه جوړ کړی، ساحل صاحب، د یو چا منګې زما له خاکه جوړ کړی، په ما دومره احسان وکړی کوزګرو. د یو چا منګې زما له خاکه جوړ کړی، په ما دومره احسان وکړی کوزګرو. یو لښکر را پسې کړی شونډو سترګو، یو لښکر را پسې کړی شونډو سترګو، دنګې ونې ګټان زلفو مړو خبر. ډېره مننه جی. غزل پیش کوم جی. د عشق د مکتبونو سره رب په سپین سرای، د عشق د مکتبونو سره رب په سپین سرای، سمونګه ګرم یو خدایا څه قصور دی د دوبۍ. او زړه ستا د بې حسۍ د ادا تاب راوړی شي ګله، زړه ستا د بې حسۍ د ادا تاب راوړی شي ګله، خو زړه دی که زړه پرېښود ستا د حسن بې خودۍ. او غزل په نزاکت ولاړ او عشق په قربانیو، غزل په نزاکت ولاړ او عشق په قربانیو، او جبر کبر مکر دی د حسن مجبورۍ. او د ژوند د هر یو اړخ سترګو کې، د ژوند د هر یو اړخ سترګو کې یو سوال غړیږي، د ژوند د هر یو اړخ سترګو کې یو سوال غړیږي، څه ډېره زیاته نشوي پښتنو کې بې حسۍ. د ژوند د هر اړخ سترګو کې یو سوال غړیږي، څه ډېره زیاته نشوي پښتنو کې بې حسۍ. زموږ خو پکې خیر دی دوه جلوې به کړو راټولې، ډاکټر صاحب زموږ خو پکې خیر دی دوه جلوې به کړو راټولې، نری ملا ته د لاس ونیسه ماته شوه جنۍ. او بس 2 ساعته خدایا ماښامي کې بخشش غواړم، بس 2 ساعته خدایا ماښامي کې بخشش غواړم، نور 22 ساعتونه مې قربان ستا له مرضۍ. بس 2 ساعته خدایا ماښامي کې بخشش غواړم، نور 22 ساعتونه مې قربان ستا له مرضۍ. او مختار د صاحب صدر د یار د سراپې لوړو جوورو ته د خیر وي، د یار د سراپې لوړو جوورو ته د خیر وي، نور څه د امید خیال څه یې پستی څه بلندی. ډېره مننه.